بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو کار کو ریویو کې ریویو وی کتنه تا ری بیا کتنه تا کړه کتنه تا وای. مثال لیکل وای چې چیږي کې چیرته املایي غلطی نه وي، چیرته مثال سپیلینګ غلطی نه وي کې، او چیرته ګرامري غلطی نه وي کې، که تفسیر کوي او مقایسه کوي د بل سره، هغه ټول دلته کې کړه کتنه. راځو فرض کړئ زه لغات طریقم اولنی اپشن د سپیلینګ اند ګرامر. سپیلینګ او ګرامر دواړه چک په انګلیش کې چک کولی شي، نور ژبو کې لږ ستونزمن کار ده. په فرنچ او سپینش چې باندې موږ تاسو نه پوهیږو هغه کې هم چک کولی شي. خو زه ورته وایم چې ته لاړ شه داسې کار وکړه، زه سپیل د طریقه ما غلطې لیکمه، زه لیکمه ګو، دا لکه چې د انګلیش لغات یې ولکه موږ به نه در خبر. فرض کړه زه لیکمه ګیټ، دا خو نه جی آی ټي مې ولیکه، سپیل غلطوم، ما قصدن غلطوم، ځین چې ما ته غلطي پکې وښي. زه ورته وایم چې انګور ته څه وایي؟ ګریپس. اوس سور خط لاندې راغی. سور خط چې چېرته وګورې مطلب دی چې سپیلینګ غلط ده، او که ګرامري غلطي وي هغه ته بیا شفتلي شین رنګ کې یو لاین راځي، که اوس ورته بدل کړی زه ورته لیکم چې وی ایټس، غلط ده کنه؟ ایټس گریپس غلط ده، ایټ صحیح ده، سمپل پریزنٹ ټینس ده، څوک پریزنٹ سمپل ټینس ته صحیح ده چې هر یې ورته ویلې. په دې کې د ایس اضافه نه ورسره کېږي چې کله کسان ډېر شي، فکر پرې پام نه و. نو اوس چې کله ته مثال لیکنه دې کړې ته غواړې چې سپیلینګ او ګرامر چک کې دې باندې به کلیک کړي، یا به F7 د دې شارټ کټ ده به ووایي چې ولې وایي. نو ته وایي چې دغه اوله غلطي خو دغه ده، وایي چې دا د ګریپس لیکل دغه په دې شکل دې لیکل، په داسې دې لیکل، دغه باندې بیا د انګلیش ګرامر چې څوک وایي هغه ښه پوهېږي چې دا مخته څه معنا وروسته څه معنا، کاما مخته څه معنا، کاما وروسته څه معنا. موږ ورته چې موږ ګریپس لیکل، خو دغه نه مخکې موږ تاسې په دې اپشن باندې هم ځان پوه کوو چې دا څه معنا. اګنور وانس له دې نه صرف نظر ورکړه، پرېږده دې ویلي دغسې یووالې تر تېر شه، تغیرونه تېر شه، اګنور آل، که په نورو ځایونو کې دغسې لیکلي هغو نه هم تېر شه، صرف نظر تر وکړه. ایډ ټو ډکشنري مطلب د افیس ډکشنري ته دا ایډ کا، پر دې ته شاید خپله ډکشنري لري. دا د انګلیش خپل لغات ما ایډ کوي که خپل نوم باندې، که تاسې فکر کړی دي موږ تاسې نومونه اکثر عربي دي، بیا پښتو فارسي دغه نومونه دي، موږ تاسې دغه باندې خامخا غلطي ورکوي چې کله موږ تاسې په انګلیش کې ولیکو. سور خط لاندې راځي اکثر نوم یې فیصدو نومونو باندې به د سپیلینګ غلطي ورکوي، ځکه د انګلیش لغات نه وي که د بلې ژبې وي. نو هغه خپل نوم دي که په خپل کمپیوټر کې ایډ که ډکشنري ته دې مطلب دغه ده چې تا په کمپیوټر کې به په ورډ پروګرام او افیس په ټولو پروګرامونو کې بیا دغه سور خط د سپیلینګ غلطي به بیا نه ورکوي، په خپل نوم د احمد محمود باندې به هم غلطي نه ورکوي. چینج دغه لغات په دې لغات باندې بدل کا، یا دا رقم سپیل کا په دې ډاکومنټ کې چیرته هم لیکلی وي ټول په دې باندې بدل کا، او تلفظ یې که اورې هغه هم درته وایي ګریپس. ښه ستونونه راکش کړي، ښه دلته کولی شي تاسې رایټ کلیک کوئ، هغه اپشن یې دلته هم شته، ګریپس دې لیکو، ګریپس دې لیکو، ګریپس دې لیکو، که اګنور کوئ آل ټو ډکشنري اټو کریکټ اپشن هلته فعلا نه کې ښکاري، زه خو یې نه پکې وینم، تاسو ته هم کې ښکاري که نه ما ته هم نه کې ښکاري، تاسو ته هم نه کې ښکاري، دلته شته. اټو کریکټ دا معنی چې د دې نه پس څوک هم چې داسې لغات ولیکي په دې باندې بدلوه، کوم یو چې ته ورته انتخاب کړي ډایرکټ به بیا دغه باندې درته بدلوي. لکه ځینې به تاسو دلته لیکئ چې څنګه سپیل درنه غلط شي، په خپله یې درته سم کړي، درته صحیح کړي. یوه وجه چې ده چې مخکې نه مایکروسافټ کمپنۍ دا ورډ پروګرام داسې چې هغه کړی ده، سیټینګ ورته کړی ده چې دا سپیل که څوک داسې ولیکي بیا یې سموه، کټ کاپي خو هسې ماتې خبرې. ښه زه ته چې دا ته داسې کار وکړه ته چینج کړه. دویمه غلطي وایي چې دا غلط کړي، دا ګرامري غلطي ده، پاس وګورئ پاسې مخکې سپیلینګ لیکلي اوس یې ګرامر ولیکه، دغه که ته رایټ کلیک کړي په هم دغه اپشن یې درکوي، دلته اګنور د دې نه صرف نظر وکړه او چینج یې کړه په دې لغات باندې. دا ولې دا غلط ده چې موږ داسې لیکلې، وضاحت یې لاندې کړی به تاسې بیا پسې ولولئ. اوکې چې نورې غلطیانې نشته پکې، لږ لیکل نور هم کوم.
اوس ته وایم چې ورډ کاونټ د لغات راته وشماره چې په دې ډاکومنټ کې ټول څومره لغات دي. یو مخ لیکل دي 243 لغات دي، 1080 حروف دي پکې توري او 1311 حروف دي پکې، خو که سپیس فاصله هم حروف موږ تاسې وشمارو پکې فاصلې هم کې وشمارو دا به بیا څومره جوړېږي 1311. و پیراګراف دي 11 لاینه لیکل دي انکلود ټیکسټ باکسز فوټ نوټس اینڈ نوټس کې چیرته د ټیکسټ باکس فوټ نوټ او نوټس کې لیکل کړي دي او چې هغه هم سره شمارلې دي تم چې و کې کلوز کړي. اوس راځو د اپشن ته. زه به دا دلته ته ولیکم څنګه دا THESAUURUS ما غلط که قصدن ای ګوره خپله صحیح که فکر هم ده څنګه چې ما انټر که ما ډبل یو لیکلی نو یوه دې نر به چې په خپله صحیح که ښه دا یې غلط ده ورته چې ته سپیلنګ چیک که هسې ما چیک کول چې د دې دغه تلفظ د واورمه ځکه چېرته دلته وښودله وروسته لږ وخت نشي تلفظ ښودل. خو راځو دغه تیزارس چې هر څنګه تلفظ یې ده دا څه رقم یا به ولیکو هلته که نه څه به اوس دته انتظار کوو ورته چې ته کنټرول پینل ته لاړ شه او سپیچ دلته یو اپشن در کې سپیچ ریکګنیشن هلته لاړ شه ټیکسټ ټو سپیچ ورته دلته زه یو څه درته لیکمه THESAURUS دا څه رقم ویلی کېږي تیسارس نو ایسې وایي دوی هم ښه نو دا تیسارس چې کوم دی دغه څه وظیفه ده ایټ خوړل یا ګو تلل ویلار هیلپ کومک پروف ثابتول لکه څنګه چې موږ تاسو پښتو کې هم یو لغات ډېرې معناوې لرلی شي د موقع محل لهجې منطقې پورې مربوط دغه رقم په انګلیش کې هم دی په فارسي کې هم دی په هره ژبه کې دی یو لغات ډېرې معناوې لرلی شي لکه سکل خو ما یو نوی مثال پښتو کې ورته زده کړی ورته چې وار د ما نوبت ده د ما وار ده د اوبو وار د ما مثال وار دغه ته ویل چې مثال ویشتلو ته وار چې کومه ده دې ته استعمالیږي په شنور طرف ته که لاړ شي لږ وار وکړه مطلب یې لږ صبر وکړه دروازې ته هغه خو ور ده که نه وار دې کې الف راځي وار او ور او کې فرق ده وار چې کومه ده که نه د ما وار ده د تا وار ده وارونه مه کوه او که چېرته هلته په شنوارو کې جلبات کې چاته لګوار وکړه داسې نه چې په څه شي باندې په لږ شي باندې وولې که نه بیا نه ولې هغه مطلب د لږ صبر وکړه. ښه نو ځینې یو بله معنا هم یو ورځ به یو کلاس کې وړکې راته چې دا معنا هم لري پښتو کې د هغو طرف ته هغه د ما په ذهن کې کېنناسته نه پوهېږم چې څه شوه که نه هغه مې ته ښودله هغه اضافه یو شاګرد کې وکړله. نو دغه رقم ورته وایو چې دغه لغت چې کومه ده چې دا ما ته انتخاب کړی ده دا ته وګوره چې په انګلیش کې نورې څومره معناوې لرلی شي. proof ثابتول ته show demonstrate verify evidence attest substantiate وغیره وغیره دومره نورې معناوې لرلی شي. له دې نه بغیر راځو موږ تاسو چیک اکسیسیبیلیټي دا اپشن موږ تاسو دلته په فایل کې په دې ځای کې ویلی یو هغه شکلونه چې د یوغو تر شا لیکل پټ وي په راتلونکي کې کیدای شي پټ شي یا دوی په خپله لیکلو تر شا وي هغه ټول راته وښیه. دلته هم چیک اکسیسیبیلیټي آیکن ته وګورئ او په ریویو کې هم همدغه ځای کې ده. تاسې کمپیوټر کې کیدای شي دلته نه وي ځکه چې مخکې ما په کمپیوټر کې هم دلته نه و. دې په ځای دلته یو بل بټن و ریفرنسز کې یو بټن دی دلته سمارټ لوکاپ په انټرنیټ باندې دغه لغات معناوې ته ګوري دا به مخکې په دغه ځای کې و یا دغه سره په څنګ کې. اوس راځو په دې کې د ورډ 2010 کې د دې لپاره انټرنیټ باندې چې لغات نورې معناوې وګوري یو بل لغات استعمالي ته ریسرچ نو هغلته بټن بدل ده کې نورې هماغه وظیفه ده لکه څنګه چې د دې سمارټ لوکاپ ده. بیا راځو ریویو ته ژبه لینګویج ترانسلیټ ده په دې کې اولنی اپشن ترجمه کا انتخاب شوي لیکل دلته به چېرته ویب کې ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ انتخاب شوي لیکل ترجمه کا وژباړه یو ژبې ته یا مکمل ډاکومنټ وژباړه یا مینی ترانسلیټر د فرنچ یا عربیک لپاره هم شته عربي لپاره مخکې به 2010 کې د عربي لپاره هم ښوده د فرانسوي ژبې لپاره هم شته هغه به تاسې microsoft.com نه ډاونلوډوئ بیا یې کیدای شي بغیر له انټرنیټه هم درته وژباړي او که تاسو چېرته دې باندې کلیک هم کوئ دلته فعلا ژبې ډېرې کمې ښکاري. مخکینی 2010 ورډ کې چې ما کوم ریکارډینګ کړی هغه کې به ژبې بیخي ډېرې وي
دلته ډېر کارونه د سکري حتی تحلیل په هم په انټرنیټ پورې مربوط کړی دا دلته نه د سره لګلې په یو کې تیار سره لګل چې په کلیک کې هغه نور ټول د راوړي دلته چې په 2014 کې نور اپشن کې اضافه کړی دي هغه هیلپ وغیرہ انټرنیټ پورې تړلې دي دغه رقم د ژبې دلته چې بغیر او بل د ترانسلیشن بغیر انټرنیټ کار نه کوي نو انټرنیټ د کنیکټ وی له کومې ژبې نه ترجمه کوي کومې ژبې ته ترجمه کوي فعلا دلته صرف درې ژبې ښکاري په یو کې چې کومه ته دوی ژباړل شي په انټرنیټ باندې هغه ټول لیست حاصل دي شي خو دا غټ ژبې چې دي فرنچ او سپینش دغه ته بغیر انټرنیټ هم ژباړي بل چې په دې کې راځو موږ تاسو لینګویج کې بل اپشن د سیټ پروفینګ لینګویج پروفینګ لینګویج هغه ژبه ته وایي په ورډ پروګرام کې چې په یو کې ورډ پروګرام هم د سپیلینګ غلطي معلومول شي او هم د ګرامر غلطي معلومول شي دغه ته پروفینګ لینګویج وایي کله باندې ته کلیک کې دلته هم شي چې پروفینګ لینګویج چې کوم د فعلا د انګلیش دا یو ټیک مارک دی بي سي دی مطلب دا چې دغه پروفینګ لینګویج د هم کوم سپینش د کته تحصیل دلای شي انګلیش فرنچ او سپینش دا درې ژبې چې دي دوه کې دی معلومول شي do not check spelling or grammar spelling او grammar چې ته مچ کوه دې نه بس بیا کته غلط لیکم کنه لیکه نو پرابلم دا اپشن کفعال کوي دا چیک باکس کو چیک کوي دې کې ټیک مارک لګوي ډیټیکټ لینګویج اتوماتیکلی که تاسو فکر کړئ چې کله موږ لیکلو کوو ځای کې خپل سټیټس بار باندې راته کوي چې کومې ژبې کې لیکل شوی دي که انټرنیټ کنیکټ وي کې دې ستوري کې پښتو کې لیکل کړي فارسی کې لیکل کړي دي دری کې لیکل کړي بل ژبه کې لیکل کړي او کله کله ځینې ژبې چې هغه بغیر انټرنیټ ورې نشي معلومولای په یوه کې به شي کې انګلیش باندې کراس راولي مطلب انګلیش نه ده بلکې هر ژبه انټرنیټ باندې کنیکټ کنه نو به نشي ته معلومولای لدينا پس په دې کې ګورو چې بلم شيستو لینګویج پریفرنسز ته کلاشپ او ورډ آپشنز کې دلته تاسو درشي چې پروفینګ لینګویج سپیلینګ او ګرامر د انګلیش لپاره انسټال دی پښتو لپاره نه دی انسټال او د سپینش لپاره انسټال نه فعال نه ده ناټ نه بلکې فعال کې موږ تاسو اسم نه پیګونې لیکلی شو نو فائدہ نه لري لدينا بغیر راځو موږ تاسو کې چیرته کمنټ کوو تفسیره په ګریپس انګورو باندې او ته ډېر سخت خوند کوي چې ځنه په میزان کې راځي کنه ادي هغه شعر لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی چې یو شعر لیکلی ما ولا غیر شوله نو میزان کې چې دا انګور پخېږي میزان ته څومره وخت پاتې دی لکه نږدې وخت کې تېر شوی ښه لا ډېر وخت دی نو توکل په خدای که ژوند بیا به ورسره ګورو خانو دینه پس چې کوم دا بل راځي بده کې د فرض کا وانټ باندې تفسیر دي کلیکله تاسو مخکې هم ویری کمنټ څه ده کمنټری له کمنټ نه اخستل شوی ده تفسیر کول هغه په مېش تفسیر کې خشات کنه بیکاره منډه واخسته دغه چې زه څړتیا نه چې دې منډه کړې وای کنه جرنه او شی او تلا ځای وغیرہ وغیرہ ایلیمنټس باندې فرض کا کمنټ تفسیر لري کله هغه بدل کولی next previous tertiary comment تلاشا next راتلون کی تلاشا وسره ډیلیټ کړه یو کمنټ څومره چې ښکاری دا ټول ډیلیټ کړه ښکاری کنه ښکاری ټول ډیلیټ کړه د ډاکومنټ کې دا اپشن نو په کمپیوټر کې کار پرې خېدا دې وظیفه صرف دا د شو کمنټونه وخیم او بیا چې په کلیک کې برته پټکا دغه کې دا اپشن چې کوم دا سایت کې چې کوم څه راځي دا بخکاری پټی کې ښکار کی خو دې ما په کمپیوټر کې کار پرې خې تاسو کمپیوټر کې کار کوي البته به کار دکی بٹن او دا ولی یو بل وجه تاسو ته ځوخه نه دي مایکروسافټ کمپنی پروګرامونه ولې استعمالي دوی د بٹن منو دومره اسانه دي څنګه چې وظیفه اجرا کوي هغه کوم د تقریبا لکه اوس شو کمنټس وخه کوي اوس معنی ته کې فکر وکړي شو وخه کمنټونه بیا که په کلیک کې غیر فعال کې نه خي دغه د کنوري کمپنیام چې د پروګرامونو جوړ دی ولې ناکام دي هغه وجه هم دغه دی وو خیر دی ورته یو خبر دلته چې یو شی مشهور سی بس بیزتی خلک بل ډېر هم جوړ کړي دغه طرف ته تنزل لسی په اساني نه لري دا پروګرامونه په دې سره د کمپنۍ چې پرمختګ کوي نورې کمپنیام سره خو دې دی یو غټ لامل دی پرمختګ دغه هم چې اپشن دغه بټن ډېر اسانه منورته یې خېدي بیخي اسانه بیخي ورته meaningful نمونه په کې دي چې هغه مطلب کوم هدف مطلب چې لري هغه رقم نمونه دي او کډیټ کې زما د ډیلیټ کوم اوس فعلا راځو ټریکینګ د ټریکینګ په نتورک باندې استعمالي فرض کړه دا فایل د ماسره سیو ده
ما تاسو سره شیر که زه غواړم چې تاسو چې هر یو کس په دې کې تغیرات کوئ ما ته دې دلته ښیي چې فلاني د تغیرات کې کړي دي ځان لپاره هم کولی شم فلم خو نیټورک نشته نو ټریکینګ اصل کې تعقیبولو ته هم وایي په انګلیش کې دلته راځو ټریکینګ په دې اپشن باندې به کلیک کې فعال بشي په دې کې یو بل ښه اپشن دغه دی چې په ورډ 2010 کې نه و لاک ټریکینګ په یو کې داسې یو ستونزه وه ما نه څومره شاګردانو پوښتنه کړې که دا هر څوک کولی شي دا بټن غیر فعال کړي بېرته بیا دې تغیرات کې وکړي او رښتیا هم دراسې لاک ټریکینګ یو په دې ښه ده چې دې ته ته پاسورډ ورکړه تر څو چې هغه کوم کس لیکل کې تغیرات کې چې هغه مثال هغه ونه کړي دا اپشن غیر فعال نه کړي تغیراتونه کې بیرته فعال نه کړي نو دا اپشن چې کومه دلته نوې شوی ده کې په ورډ 2016 کې ورډ 2010 کې د پاسورډ چې کوم اپشن دلته نشته پکې ما دا فعال کړو څه چل کېږي تاسو دلته وګورئ زه دا ډیلیټ کوم فرض کړه وی ایټ گریپس دا چې کله ته ډیلیټ کوې ګوره چې خط پر راځي همدغه رقم که نوي لیکل کوې دلته چېرته ورته چې مای نیم از حضرت الله I should غلط نه سم که زه غلط د انګلیش سات خو نه I was run out که I had say that I had run out که چې راځي by an Irish fielder صحیح ده چې نو لیکل چې کې په دې شکل کلیکل دې ځنه کاپی کې بل ځکه پیسټ کې یو رقم رنگ ورکی کټ کې کنټرول ایکس کټ می کوته دلته پیسټ کړه بیا رنگونو کې تغیرات راځي دا رنگونه کوم ځای بدلیږي د لپاره بیا ټریکینګ تراشي مخکې به دغه ځای کې دغه اپشن خو دا ځای کې اوس دا اپشن راوړی نو موږ تاسو بدلته لاړ شو په دې کې به دغه اپشن د مختم راځي په دې ځای کې چې څه شي د نه کومه کڅو کمنټ کې کې لیکل ته رنگ ور کې لیکل کې ته ډیلیټ کې فارمیټینګ کې اکسونو پکچرز بای کمنټس کې چې لیکل دي اکسونو وغیرہ کمنټونه خو کته تاسو ایڈوانس اپشنز ته دا بټن به مخکې په دې دغه لاندې و دې بټن لاندې نو تاسو کولی شئ رنگونه بدل کړئ مثال په توګه کڅو لیکل کوي رنگ دې لیکل په دې ډول وي انډرلاین دی تاسو وګورئ کڅو لیکل ډیلیټ کی سټرایک تھرو پاس نه دلان پر راځي رنگ دې راځي رنگ تاسو بدلولای شئ همدارنګه کڅو لیکل یو ځای نه لري کوي کټ کوي مووډ فرام ډبل سټرایک تھرو دغه ډبل سټرایک تھرو رنگ به دسی او کوم ځای ته چې وی مووډ ټو التبا ډبل انډرلاین وی رنگ به دسی رنگونو کې تاسو تغیرات کول دي کني اړتیا هم نشته خو کې دې کله دې نو اوس راځي هغه تغیرات به ورسته تایید एक्सेप्ट کوي یا ریجیکټ کوي رد کوي خو دغه نه مخکې دلته اپشن دی په ټریکینګ کې هغه مخکې چې درته ویل کا هغه په بل اپشن کې راځي دغه نه کته سمپل مارک اپ ادي نه کې لیکل دي تر لری کیږي دلته د نه خو سره راځي کې هغه لیکل دغه سپاده ډول ښکاری یا چې نه آل مارک اپ ټول ښکاری یا نو مارک اپ به نه ښکاری او اوریجنل غاول سره کوم وغیرہ کوم راته وخه د ایکسپټ کول او رد کول نه مخکې تا دا ولیدل دغه وروسته څه شي د تاریخ مخکې موږ تاثیر کمنټونه او انزرشن او ډیلیشن او فارمیټینګ او خاب کزه دلته کوم لیکل او ته مثال لیکل بولډ کې میټالیک کم تاسو وګورئ دا په دې هغه کې دلته لیکي دې ته وایي بیلون نو بیلونز کې د تخیمه کې چیرته خام دلته براشه دا سیټینګ دې ځای کېږي ورته چې شو اونلی کمنټس اند فارمیټینګ ان بیلونز دا یو د انتخاب دا ورته چې نه ټول ماته په ان لاین په لاین کې ښه یا په دغه کې ته کولای شي ورته وایي چې نه د کار وکړه ټول په بیلونز کې زه ته چې نه د کار وکړه هماغه سیټینګ صحیح ده بیا په دې کې نتورک دی جوړ څوک د کار کې کولای شي څوک د نشي کې کولای هغه تر فعالوله او غیر فعالوله شي هایلایټ اپډیټ صدر اترز فعلن انټرنیټ نستا نو بل یوزر اکاونټ باندې کار کې کړل دی د اپشن کار نه کوي او په دغه کې ګورو چې کته نور چې ستریوینګ پین ته لیدل غواړي نکره کته نه چې کوم پین دی او برخه وی هغه مدیر لیدل غواړي تغیرات د تخی چې کلیک په کې غځای ته درسي فعلن هټول کاری ځکه مخته ورسته ځینه او کنا مدیر لیدل غواړي دا خو مدیر او فکر لیدل غواړي د استعمال د غوم ډیر نشته خو خیر
دا ګور اوس مخته ورسته ځي چې کوم ځای کې تغیرات شوي هغه درته ښیي. اوس دا تغیرات چې فرض کړئ دغه اول تغیر چې دغه ځای کې ماپ کې کلیک نیکسټ راتلونکي ته لاړ شه پریویس تېر شوي ته لاړ شه دغه تغیر تایید که او بلې ته ورشه دا یې تایید که ګوره عادي ډول باندې پاتې شه. همدغه رقم اکسپټ دس چینج دغه تغیر تایید که خو مخته زه بیا نیکسټ بټن سره لاړ شم څومره چې ښکاري ټول تایید که که ښکاري او که نه ښکاري ټول تایید کوي. یو بل اپشن هم دلته اضافه کړی دا په ورډ 2010 کې نشته اکسپټ آل چینجز اینډ سټاپ ټریکینګ ټول تایید هم کا دا ټریکینګ غیر فعال کا کني غیر فعال دې ځای نه کته بیا راځي دې ځای باندې اپشن باندې کلیک کړئ. رد کې هم دا اپشن دي دا تبدیلی رد کا مختبلی ته ورشه دا تبدیلی رد کا بلی ته مورده څومره چې ښکاری رد کا که ښکاری که نه ښکاری رد کا ټول رد کا ټریکینګ هم غیر فعال کا غیر فعال د دې نه پس کوم اپشن دا کمپیر ډېر مهم رول لوبوي په کوم وخت کې فرض کړئ ما په ورډ 2010 باندې یو کتاب لیکلی په 2016 باندې یو کتاب ولیک په دې کې داسې فکر کړی اکثره برخې یو شان دي یو رقم کار کوي لږ نوښتونه پکې راځي ته وایې چې وګورئ چې نوښتونه شپ کې راغلي دي ورډ 2016 کې دواړه کتابونه چې ما لیکلي تاسو په ورډ کې فرض کړه شته په سافټ بڼه باندې سافټ کاپي شته درسره ورډ په خپله درته مقایسه کوي څنګه مقایسه کوي راځم اوس کار ته فرض کړئ یو کتاب ده کنټرول اس ورته هم چې دا ته سیو کا کوم ځای کې په ډیسکټاپ باندې ورته هم چې راته سیو کا او د ګریپس په نوم باندې سیو کا فرض کړه انګور باندې یو کتاب لیکلی په 2010 کې بیا راځم بیا یې سیو کوم ورته هم چې دا په فرض کړه دویم ورژن ته به زه دوه ولیکم په دې کې بیا لږ تغیرات وکړم او په دې ځای کې مې فرض کړه ولیکل د ګریپس are چې پښو هغه ته نه رسېدله که نه میاشتې چې غوایي چې ترش دي او دې نه پس ښکته هم لږ شپ کې لیکم مساویار هندي د لیکلو باندې بیا وخت تېرېږي دغه مې کې ولیکم کنټرول اس یې که غواړئ چې دواړه مقایسه کړي درته ورډ پروګرام چې کوم نوښتونه پکې راغلي دي په دواړو کې تقریبا کمپیر او کمباین یو رقم کار کوي خو راځو کله کله په ویو کې صرف فرق وي دلته به لاړ شي ګریپس هغه ولنه یو به انتخاب کړي په اوریجنل کې به ولنه انتخاب کې په ریوایز کې به دویم انتخاب کې وکړي په یو بل ډاکومنټ کې درته ښایي چې دا تغیر کې کړی ورلشته یو دا تغیر ده فکر هم ده څومره تغیرات دي چې کړي په دې ځای کې درته ښایي دغه اوریجنل کتاب ده دغه ریوایزډ کتاب ده دویم ویو چې کوم د بل کمباین ته راځو ویو تاسو بدلولی شئ دغه اپشن نه بیا زه راځم د کمباین باندې کلیک کوم ویو له دې ځای بدلیږي تقریبا دواړه یو رقم کار کوي کله کله په دې ویو کې فرق وي چې کله یو رقم درته وښیي او کله بل رقم درته وښیي کله دغه ځای کې دواړه ښکاري کله نه ښکاري دغه ته په خپله هم بدلولی شئ چې ورته وایي چې ما ته ریوایز صرف ښیه دویم ډاکومنټ یا ما ته یوازې اوریجنل ښیه یا بیخي دغه دواړو نه یو هم ما راته ښیه که یې چې نه لیدلی غواړم دواړه لیدل غواړم نو شو بود او تغیرات دې کې ولیدل نو اوس دې ته ښه په اساني کولی شي دغه کتاب نه نوښتونه پکې وګوري چې تر لرې کړي چې ورته اضافه کړي دي پروګرام ته دې کتاب ته اوس راځو پروټیکټ ته پروټیکټ کې بلاک اتر د ریسټریکټ ریډینګ دواړه موږ تاسې ویلي وو چېرته مې ویلي په فایل کې په انفو کې دغه ځای کې دي restrict block others دغه restrict access دغه واغه یو اپشن ده په نتورک باندې شیر کړی دا کوم کس ته لاسرسی ولري کوم ته لاسرسی ونه لري او restrict editing تبدیلی پاسورډ ده د آیکن ته تاسو وګورئ زوال ته restrict editing تبدیلی پاسورډ دا اپشن فعال کړه دا فعال کړه سټاپ پروټیکشن باندې کلیک کاوه دې کې به څوک تغیرات نشي کولای دې نه پاتې کوم اپشن ده دا په پاور پوینټ کې بیا کار کوي د ماپ کنټرول کې اپډیټ شوی تاسو کنټرول کې کېدای شي نه مخکې ځکه چې ماپ کنټرول کې په اول وار نه و چې کلمات انسټال کړي و افس خو تقریبا د شپږ وو اته میاشتې کې چې استعمالومه تیو ورځ نه ځانې تا کمپیوټر کې شته کنه شته ان سیکشن وتا نه چې چیرته اپډیټ شوی نه یا کتاب اپډیټ نه انسټال کړي کوي خو خدا نشته دې کنه نو دا اپډیټ شوی د پاور پوینټ کې کار کوي کوي چې په قلم باندې طریقې کې وکړي یا دلته په دې باندې پټیږي پاور پوینټ چې کله ورورسیږو ان شاء الله چې تاسو به بیا وګورئ